یاره د ملګرتیا هم ډېر ښه شی ده. و ښه شی ده، نو ولې څنګه درته معلومه شوه چې ښه شی ده؟ داسې یو ملګری لرمه، داسې د زړه انډواله مې نه دی، داسې یو ملګری مې دی و زما او د هغه حساب سره یو دی. که د ده په جیب کې پرتي لکه زما په جیب کې پرتي، که د ده د کور سامان یې، که د جوب سامان یې، که د هغه سیښو بد یې، یعنې دغونه درته وایم چې پټو مو نه یې، پټو هم سره نیمه کوو چې نیمه یې دی پر وډه کړي، نیمه یې زه پر وډه کړم. څه وایه؟ خورا نر او غیرتي سړی دی. ګوره منهاج صاحب، د خالي خوږو خبرې خطا نه وځي. د ورځ داسې ازمویلی دی که نه دی؟ اول یې ذات وپېژنه، بیا د زړه حال چې دی دا ورسره شریک کړه، ورته ووایه. یا بابا هغه داسې سړی نه دی، په زړه باندې صفا دی، صفا ملګرتیا مو ده. وم چې ومې وینې نه به ووایه چې دا اوس یو دی که دوه دی، دغه به دې له فصلو کې نه راوګرځېږي. و چې پلار زما د ده ملګرتیا ووینې، ما د دې ژوندې سره ووینې، بیا خبرې ووینې، معنی چې ما دوی ته ما ژوندې سره ووینې، بیا تا طلاق درکوي چې ته ودرېږه دا ملګری د شاګو دی یا نه دی. ښه ته دونه باور په کوې، ته وا موږ معنی یو ځای سره ګرځو، راځه چې دې څخه یو انتقام واخلو. ښه یعنې ستا درته نه لوېږي؟ یا ما خو زړه ته نه لوېږي. او ګوره ته درځه اوس بیا دا د امتحان هم کړو، زنګ به هم ورته ووهو، یو سپک امتحان به جنې واخو، ښه دی، دا ستا د زړه خیر به هم صفا کړو، ورته به وایي چې ته ودرېږه دی ځان کاږي که یا نه کاږي، بیا به تا ته معلوم شي. ته درځه چې ورشه، زړه جلد به زنګ ورته ووهو. صحیح دی. دا ته زنګ ورته ووهه، اوس به معلومه شي څنګه انډیوال لري. ښه دا دی، زه به ستا لپاره اورې خلیفه؟ اورم. و خیرت دی، مال ټکر مې ورور کړی دی تېر ماپښین، او مریضان اوس ونې چې راته پراته دي، نو 11,000 افغانیو ته مې ضرورت دی، 11,000 افغانۍ که دې راکړی دی. والله سخت مې په کار دی، داسې یم پول ورته محتاج یم. ټکر یې کړی دی، نو اوس هر یوه ته چې زنګ ووهم، یو راته وایي ټلیفون را باندې بند کړي، بل یې نه را باندې پورته کوي، بل راته وایي نه لرمه ورته پرتي هم یې نه راکوي. نو باري مې ته را په یاد شوې، سړی د خلیفه ته زنګ ور ووهه، 11,000 افغانۍ که دې را پیدا کړی دی. والله زه خو د بازاره سم اوس راوتلی یم، دې خواته یم، او دغه دی په جوب کې هم نشته راسره، او په تلیفونۍ کې مې برق هم نشته. اوس نو ته جې ته راسه، 10,000 افغانۍ غواړي، او ټکر سوی دی، پیسې خو شکر دی دا چې ستا اوس چې زه تا ته درکړم، خدای خبر بیا راکړې که نه کې راولې چې د 10,000 افغانۍ راکړه. خفه کېږه مه منهاج صاحب، دا ستا لپاره یو درس و. ملګرتیا چې ده په ښه مېلمستیا او د خنداګانو سره نه کېږي. انسان چې دی هغه په 3 ځایونو کې معلومیږي. اول چې دی په سفر کې، دوم په معامله کې، یعنې که ته پیسې ځینې وغواړې لکه دا اوس، او درېیم په سخته ورځ کې دا اوس څه شي ته چې ول رښتیا دی مجبوره دی. دا مازې یو امتحان و چې دی تا ته ناکامه راغلی. والله رښتیا حضرت الوکیل صاحب، ما ظاهرا پېژندلی و، خو په باطن کې ما نه و پېژندلی. زه په جامه خطا وتلی وم، زه په خبرو خطا وتلی وم، نن چې پر ما باندې بنده ورځ راغله، ده پر ما باندې ټلیفون بند کړي. رښتیا وم ملګرتیا ستا خبره په 3 ځایونو کې معلومېږي. ګرانو لیدونکو، په ژوند کې د مخلصو ملګرو کمښت نشته، خو شرط دا دی چې موږ د احساساتو پر ځای په عقل پرېکړه وکړو. چا چې تاسو د خپل ژوند د رازونو کلي ورکوئ، لومړی تېر وخت، اخلاق او حوصله وګورئ، بیا ملګری کوئ.